د پخوانیو ځواکونو په اړه تازه او نوی خبر. د افغان ملي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د امریکایي ځواکونو او قراردادیانو ناڅاپي وتل و. امریکن کرټیف خپرونې د افغانستان د جمهوري نظام د ځواکونو د سقوط پر لاملونو یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار هغه راپور ته اشاره شوې چې په 2021 کال کې خپور شو او پکې راغلي چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د امریکا د پرلپسې دوو ولسمشرانو هغه پریکړه وه چې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري او قراردادیان په داسې حال کې وباسي چې افغان ځواکونو د دې توان نه درلود چې پر ځان بسیا وي. په دې مقاله کې لولو چې د افغان پوځ د سقوط بل لامل دا و چې په 2021 کال کې په چټکۍ سره د خراب شوي امنیتي وضعیت پر مهال ولسمشر غني خپل ډیر امنیتي چارواکي بدل کړل. د سیګار په راپور کې د یوه امنیتي چارواکي خبرې ته په اشاره په دې مقاله کې راغلي چې تر سقوط مخکې په وروستیو 18 میاشتو کې ډیره جګړه اردو نه بلکې پولیسو پر مخ وړه. بله خبره دا هم یاده شوې چې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي د افسرانو د ځوان او زاړه نسل او د جهادي او مسلکي افسرانو ترمنځ سیالۍ په پوځ کې د درز رامنځته کېدو لامل بللی و. د دې پخوانی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی له قوله راغلي چې دې ټولو مسلو له جګړې څخه تر یوه حده د سرتیرو پام اړولی و. وروسته لولو چې د دوحې د تړون روانې اغیزې دومره زیاتې وو چې افغان سرتیري د احساس کړه چې تر شا یې پیښیدونکي دي. د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا او افغان حکومتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی یو له هغه لاملونو و چې افغان پوځ سقوط وکړ. که تاسې هم په دې اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.